حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه ژاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه ورته لاسونه یې وله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. ای زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیہ السلام تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جار. چې حضرت موسی علیہ السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړ، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې ته ژړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړ چې د عبادت ولې کوې؟ ویې د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په جبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بالکل نه بخلي کېږي، نه بخم ته د سفارش به نه کوې، د یو ګناه کړی دی چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم. ور الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام یې پرې پوه نه کوي چې دا څه ګناه و، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پرې دغه سړی پوه دی، خو بالکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کوې کوه او که نه کوې مه کوه. موسی علیہ السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلاو شو. وی زما درخواست الله ته مخکې کړه او ستا درخواست مې مخکې کړه. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بالکل یې نه بخم. تا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه ښوله. وی نه. نو وی چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ورته بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده ولې نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلته پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دنو پټی کا د پیغمبر امتیه ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نه ورپسې راوباسو. پلانکي کې دا چل دی، پلانکي کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم. اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار دی. عبادت خو له نه پرېږدم، خفه کړی مې دی نور یې م خفه کړمه، خپل رب مې خفه کړی دی، غوسه کړی مې دی نور یې م خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا پرې پرېږدم او هغه لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړي ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دغه جړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ طور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی وی دا هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی دی نه بخمه. وی حقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاریه وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کو، د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا روزي راکوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو بیا هم
انجام راکړي، مونږ یې خپکو بیا عزت راکړي، مونږ یې خپکو بیا بچی راکړي، مونږ یې خپکو بیا خوشحالي راکړي. ته خو به چا سره راکړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د شپې را پاسېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه، یوې بیبي سره به یوه شپه وه. نو چې را پاسېدم د شپې حضور پاک مبارک نو، وی هلکې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې، نو دا بند بیا خامخا خفه کېږي. هسې نه بلې بیبي کره نیتلې، نو را پاسېدم، نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم، یو کرم نو جومات ته لاړم شپه را تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ، نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه، پرې ویرېدم، تکلیف ورته ونه رسوي. نو فاطمه رضی اللہ عنہ کلالم حضرت علی سے کر ہمیں را پاس سو ولی ایمیں چی نبی علیہ السلام نشتا، ما کرے نن شپو او تیرے رشپے یو بی بی سر نشتا او نہ جماعت کشتا. وی علی سے را پاسد رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ را پاسنا، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما لاما شمان دیم را پاسد. وی علی سے بے رازے ما تپتن ارانا مخی شو من ورپسی شو، نو دا حضور پاک دا کوٹے مبارک تا مقامق دا بقی مقبرن دون فاصلہ کی تقریباً لکر دی دے ندے کم دی تسلی دی او یاد سلکا پوری دی، دون فاصلہ کی دا بقی مقبرن. علی سے مخی من ورپسیو او دا بقی چی کم مقبرہ دا اگا زمانہ کے قبرون ہو پکی لگو او بوٹیو پکی غٹ غٹ بوٹیو پکی دے غرقات دے کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوزي په کې اصلي خان او غزا امخ کې دی موږ ورپسې یورو. دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لار نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده، خولې مبارک کې نه به خوشبویي تله، نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه. نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو، نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده، نو په دې لار تلل. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی. ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسه لا وی زور پس روان شو او کم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم اقا باغ ته پس ورغلم. داسې نور صحابه کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، دا نږدې صحابه دې ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی. ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده، لکه یو ګل چې په یو الځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي. یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي. دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه، نو صحابه به پرې پوهېدل. نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویي پسې روان شو، مونږ ورپسې د بقي مقبرې ته ورغلو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی مقبرہ کی مرانا ولیدہ تیارہ شپہ کی او پا غرانا کی دا دوارو جہان و مبارک سردار پا سجدہ پروت دے او جاری او پا سجدہ کی یو آیات لولی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی، نبی علیہ السلام بے خپل امت د پاره استعمال یا اللہ زما دی امت لک عذاب ورکے فإنهم عبادك، نو خدای ستا بندگان دی. عجیب لفظ استعمال ہے، ستا بندگان دی، نو چې ستا بندگان دی نو مناسب نه دی جو عذاب ورکے او کو ورکے نو ستا بندگان دی څوک تپوس در نشي کول، نه چا پیسه څوک پکې غرض نشي لرول. لکه یو سړی مرایې دی او ولا ډب ورکوي، څوک ورته ویلي چې ولې ولا ډب ورکړو او روز ستا ما سره څه کار دی، ما په بیه اخیستی او زما مرایې دی، زه په یو کار مې پوه شي. نو ان تعذبهم فإنهم عبادك، خدایه که ته د ما د امت له چې ستا بندګان دي عذاب ورکې
نو ستا بندگان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندگان دي پکار دي چې رحم پرې وکړي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته وبخي سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې وبخل او د حکمت خاوند دی دې کې ولیم لوی حکمتي غټ حکمت بدی کې ډېر لوی رحم به وکړي ډېر لوی رحم به وکړي او واقعي پروردگار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته ورونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دا مور چې په بچي رحم کوي یا دا اسپا حضور پاک مبارک فرمائی چې اسپا په بچی باندې خپک اگنیگ دی خپت اخوا کئی رحم پہ کئی چرگا مثلا پخپلو بچو رحم کئی سپے پخپلو بچو رحم کئی دا طول مخلوق کی رب العالمین غیو رحمت تقسیم کرے دے دا بسو نئی لگ بھئی گڑیر بھئی انسانان پا کربونو دی او دا آدم علیہ السلام نوار تر قیامت تا پوری خود کربونو نم زیاد دی او دارنگ حیوانات او دریابونو دا اوچے دا یو رحمت راغشت دے او پدے ټول مخلوق کی تقسیم کرے دے نو اندازہ لگے چی یو کم سل بسونے کوئی اغا یو کم سل اللہ ساتلی دی یرحم بها عباده یوم القیامة دا قیامت پر رض بدا اغا یو کم سل و رحمتونو پر برکت باندے پخپلو بندگانو رحم دے دے حدیث تجو گورم زیم انشاءاللہ چی یو بمتی پادی نجی دومره در رب العالمین رحم دے نو حضور پاک مبارک فرمائی ان تعذبهم فإنهم عباد وان تغفر لهم قرائکتی بخی نو تقوس کولو والا خطانا سوک نشتا ستا قریر لوی قدرت و غلبه دا دلوی طاقت خاون دے او دا حکمت خاون دے نو حکیم چی چالا دارو ورکی سو پتدار نشی ویلے چی دا دارو دی غلط ورکل او ایرورا زما کار دے نباز ما قتل دے پا دارو زخب پویگم دا مولا سے اپل جماعتی سبق وایا جاڑے لیں نو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ و حضرت حسن و حسین پہ ورپرے ورسل بابا ولی چاہ تکلیف تا ترسو لے ذکر کہ سوک چاہتا تکلیف و رضی نورہ کی اللہ جڑائی سی تفریاد سی تفریاد دے خورت دے کر سوک سوک پکڑاو کی واچے نو اللہ تا فریاد سی حضور پاک مبارک چی ہم دشپے پاسے تحجد اللہ نو دے ستور و تبیو قتل و دے اسمان تا نو بے فرمائل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لا آیات لأولی الالباب دا اللہ دے قدرتوننا و اللہ معلوم ہے امام شافعی سے وہی کہنا چاہے تفوس کوئی دا خدای پاک دا وجود سے دلیل دے چھے اللہ شتا وی گورا البعرت تدل علی البعیر وی جے پزمکا پچا پرتائی نو تا تا پتہ لگی چے پدے لار باندی اوخت لے دے پچا کو بغیر دا اوخ ننی کہنا پچا پرتارا نو تا تا پتہ لگی جی پدی اوخت لے دیا چیلے پچی نو چیلے پتہ لے دا نو دا یوی پچی نا خودتا اوخ او چیلے معلومے اور دا دمرا کائنات نو بتا دا خبر رب نا معلومے گی عجیبہ دلیل دے نو دے غر تا چو قتل نو ادرے دا دا اللہ قدرت خدایا دمرا غر غر دمرا مضبوط او اوچت نو فرشتی چی کلم پزلے کے سو وسوسہ یا سا خبر پیدا شی شک پیدا شی نو اللہ سر نسبتی فوراً اللہ دا غاغا شک ختم وسوسہ دا خدای پا قدرت کے شک نو اسے اگا تعجبی واغشت جستا سلوی قدرت تے خدا فرشتہ والا رالا ولی ویدہ اللہ دے قدرت تا حیران امدا سے قر تمرا لوڑ او دمرا غٹ سکڑے لکہ دا منارے پشا منگو تا منارا وا ویدہ دینا ناشنا شیر تاو خواهی ویدہ غر دی سوکی تاو خواهی نو پیغمبر لخدای گوڑی دیر روی طاقت ورکن دا غر سوکی تاو رسے چه او خد دا غر دا سوکی دا پاسا دا سے دا میچن دا پلغن دیوتی گا پرتر دا خدایا دا دی سنگ را غشت دا پدا سوکی دا پاسا دے خود لکه سرائی چه پدے گتر پاسا پرچ یا مثلا یو پلیٹ الاوڑی خدایا دا ستا دوننوی قدرت دا سنگ را غشت شوی دا پدا سوکا پرتر فرشتہ و توید دینا ناشنا شیر تاو خواهیو وی لگا خوش دا غر میدان تیکو زلزل رالا پدے غر مانده چه زلزل رالا نو اغا کم تیگا چه دا غر پسر الاوڑی ویزان دا پرتواتی پریوتا چه پریوتا وی ورشو سا غر تلگ سر ورتا کا چه
چې ورغه عیسی علیه السلام او غار ته سر ورتا کس انسان پکې ولاړ دی پاغه سوګه کې پاغه غار دی پکې د برنا او پاغه کې یو سړی ولاړ دی حیران شو فرشته ولاړه او کدا لا سوق دی او دې سړی د پاغه غار کې خشتخ کول رڼا د پاغه غار کې مزیدار او وته کوزه پرته د وبو خشته ډکه او د انګورو غونچکه مو ته پروت دی او دا سړی په مانځه ولاړ دی مسکه دی لا حیران شو چې خدای دا سړی دی غار په دې څنګه راوځي او په دې غار کې دا رڼا پکې د کم ځای نه رااله او بیا دا انګورو غونچک ولا څوک راوړي او دا وبو ولا څوک راوړي الله په دې قادر دی ورو کنه بی بی مریم کوټي معصومه وکړه حضرت مریم علیها السلام د عیسی علیه السلام مور نو حضرت زکریا علیه السلام په خپل کفالت کې واغشته وي دا زما رشتہ دارم دا او ترور زما خبر دی او زمونږ استاد جوړم دی یو وینا زما وي بل وینا زما به زبې تربیت کوم بل وی زبې تربیت کوم نو فیصله په دې وکړه چې راځي دریاب کې قلمونه غورځو تورات په لیکل نو چې چا قلم په ځای ودرېد نو هغه تربیت کوي نو چې قلمونه دریاب کې غورځول نو دا نور خلق قلمونه وبو یوړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ سکه چې کم طرف نو براتله اخوا روان شو لکه کیشته غوندي قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا نو یو کوټه ولا جوړه کړو پاره کې دا بی بی مریم کینوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا چې کله باغه کوټه دروازه کلو کو ورننه بعد نو ته روزي پرتاو هغه معصوم جنیتا او څنګه روزي وا مفسرین لیکي وی د جمع میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمع کې لکه د دې زمانه میوه دا په جمع کې وته پرتاو او د جمع میوه په وړي کې نو بي حضرت زکریا علیه السلام وتوي انا لك هذا دا میوه لکه میرا غله دروازه خو ما د بار نه جننده کړی دا چابي ما سره دا مجال نشته چې څوک درته را نه نوځي بل دا چې دا میوه که چارو وړه هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خونو کنه دا استورونه دا د جمی په وړي کې او د وړي په جمی کې دا د کوم ناراضي هغه معصومه بچي وته سوي چې د عیسی علیه السلام رسول مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینه معصومه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چو غواړي نو چاله چو غواړي به حساب روزي او رزق ولرکه دا څه ده پتیګه کې دن پکانی کې دن چینجیلا پروردگار رزق روزي ورکه په دریاب کې دن لکه مونږ وایو مونږ خو پټې کړو نو غنم ذکر راځي مونږ خو پټې کړو نو جوار ذکر راځي نو ما ته په دریاب کې د کبه غباړه وخایه او ما ته په دریاب کې د کبه غیوریا خوره وخایه چې غنو ته دن واجول او دا چې څومره د مرغېری د دې ما ته غزمه کې او جیدادونه او بنگلې او کارخانه وخایه الله ورکړي رزق خرونو دا عقیده په خوده کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو به حساب روزي او رزق ورکړي نو حضرت عیسی علیہ السلام چې وکتل چې خدای نو سړی ته ولاړ دي سړی سلام وکړو سلام یې وکړو ته پوښتې ته مرګري څوک بنی آدم د آدم علیہ السلام اولاد کیا المسیح دا څه شي پروت دی دا وبري دا الله راکړي دا انګور دا مې خوراک دا انګور خورم او دا الله راکړي او نو څه بدقل الله عبادت کو دروازه مې روجي او د شپې د منځونو د سونه او منځونه کوم او د عبادت کو مرګري د کله نه دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیہ السلام ته پوښتنه وی سلور سو کاله مې په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیہ السلام حیران شو خدای د عمر دا وره او داسې عبادت ریا پکې نشتا سو کې ویني نه ګور چاري نشتا خپلوانو سره دل او غم خادي نشتا غف شپ نشتا یو شان عبادت الله درزا ده پوره ورونو الله کہ یوسف والا بل جان عبادت نو عیسی علیہ السلام اللہ تب مخوچت کر یا اللہ دا دی انسان نخشتا
او تا تا غور انسان بمبل سوکی داس عبادت بے آو یو کشتا ددنا ما تا پہ عبادت کی زیاد نزدے دے اسوک دے اللہ راتا و خاچ اور پسی لال شما ناغ برست رازی دا نبی آخر الزمان دا آخر زمانی دا پیغمبر امتی چی دا شعبان پا پینزل لسم اشپا زما عبادتو کی دا دے انسان دا دے سلورو سو کالو دے عبادت نزیاد اجر و ثواب بورکن دا اللہ رحم دے کنا یوز پا خدا یقین کو ذکر لحیران شو چی خدا استحصونا رحم دے مونگ دا نسواب اشتا یعنی کہ یو سری ہوئی چی السلام علیکم ثوابی او زبردست ثوابی ہو لگمنا بشمیرہ نہیں کے او قبل ورطا ہوئی چی وعلیکم السلام تاغم ثوابی ہو کدی ہوئی چی السلام علیکم اوی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دبل ثوابی ہو کدی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ زیاد کی دبل ثوابی ہو کاغا ہوئی چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دل چند جا ثوابی ہو کہ پرنجیو کے انٹوشیو کنو وہ انسان دے خام بخار انٹوشی کئی کنا دیر سوچا کو مدرسہ کے ٹریننگ نہ دے کر او طبعی چیز دے او دیوی الحمدللہ بے ثوابو ابلے چی ووری یرحمک اللہ وانے خود جب نستری کی گی اغلب پہ اللہ عجر و ثواب ورکے پدے لارا کی او غنا پڑتا دا او غدیو چا تکلا چی مسلمان دا تکلیف نہیں پدے ہم خود عجر و ثواب درکے لخدیر رحمتنا مور تا کور تا ننواتے او مور تا پا خوشحال نظر و قتل اللہ ثواب در کئی لار تا پا خوشحال نظر و قتل اللہ ثواب در کئی سمرا ثواب نو چه مور و پلار تا پا خوشحال نظر و قتل چه تو تا مسکی شه و مور و پلار امدان تا مسکی که دا قبول شوی حج برابر ثواب در کئی حج پا 2 روپے نن سبا نکی نو تپوس کی دا حضور پاک مبارک نصیب دا کسو کو زیاد ورن نوزی سل دل ورغی 200 دل کورتا ورغی او دقا سی پا خوشحال نظر بخاری کی حدیث ہے ترمیزی شریف کی حدیث ترمیزی کی حوالہ میں درکا اور مشکات کی مشتا ورمائی وطا ویدا قولا سل نچف زر کرتا اللہ رحمت دی نزیاد تے وطا گوری پا خوشحال نظر اللہ داغی نزیاد ثواب در پیدا تو خدا سونا رحمتنا دی معشوم دی اچت کا او پسر دی والا لاس کے خود اجر در کئی مشر تر بالاخ کے خود ثواب در کئی مشر در مٹا دیونے وا بابا راز سوزہ کی طریقے جم اللہ ثواب در کئی دا استاذ قدر دیو کو اللہ ثواب در کئی جمعہ تخیخ پر ادن نکلا ثواب در کئی گسر اعتبار ہوئے سے ثواب در کئی قرآن شریف تخبول کا پاگے اللہ ثواب در کئی یعنی دا سے اللہ پاکو او اصل جبل قوا اللہ قوا درود سے رکوایا کمپیوٹر دا ثواب دی چاہیے دوبرا دا خدا رحم یو سکن کرتوے کہ لمازی سریرش گھنٹے پا ثواب کی تیری شنو اللہ گوالی چا خدا پا زردام در کئی